اخر هم عمران خان د غلامۍ ځنځیرونه مات کړل. امریکا ته سپینه خبره وکړل. هغه د امریکا را لیږلي لیست ته غوسه وښودل. دا چې امریکا په یاد لیست کې له عمران خان څخه څه غوښتي او عمران خان ولې غوسه دی، بشپړ جزئیات را سره همدغه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آیا موږ ستاسې غلامان یو؟ د اروپایي هیوادونو د استازو لیک د عمران خان غوسه پارولې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د اروپایي هیوادونو د استازو هغه لیک چې د روسیې د یرغل د غندنې غوښتنه پکښې سوې وه په هغه باندې توندې نیوکې کړي دي. د مارچ پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د اروپایي هیوادونو 22 استازو په یوه لیک کې له پاکستان غوښتي وو چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي او د روسیې خلاف قرارداد ته مثبته رایه ورکړي. پاکستان د ملګرو ملتونو دغه قرارداد ته سپینه رایه یعنی بېطرفه رایه کارولې وه. عمران خان د اروپایي هیوادونو دغه لیک ته په جواب کې ویلي دي چې اروپایي هیوادونه د پاکستان په اړه څه فکر کوي. آیا دوی فکر کوي چې پاکستان د دوی غلام دی چې اروپا هر څه ورته وایي نو دوی به یې کوي؟ عمران خان وویل زه د اروپایي اتحادیې له سفیرانو پوښتنه کوم آیا دوی همداسې یو لیک هند ته هم لیږلی دی؟ هندوستان هم د هند خلاف ټولو قراردادونو ته سپینه یا د بېطرفۍ رایه کارولې ده. د پاکستان د لومړي وزیر په وینا پاکستان په تیرو لسیزو کې د ناټو سره د اتحاد له کبله ډېر متضرره سوی دی او د دې پر ځای چې مننه ترې وسي له نیوکو سره مخ دی. عمران خان وویل چې پاکستان له روسیې، امریکا، چین او اروپا ټولو دوست دی، د هیڅ چا په بلاک کې نه دی او د اوکراین په جګړه کې به پاکستان بېطرفه پاتې سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. که چیرته تاسې د عمران خان د دغو څرګندونو په هکله کوم نظر لرئ، نظریات مو را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله پامان.